دی خلکو ته څه نواز او نصیحت کې نو څه واز ورته او نصیحت ورته کومه دا چې غلط مه ګرځئ سخت ګړنګ دی ولیږئ زه ولیدم وایي طبیب هغه دی چې پې تېرې شوي نو ته څنګه غورځېدلی تا څه چل کړی دی نو زه خو ډېر په ښه پوسټونو پاتې شوم په څه پوسټونو پاتې شوی د خیره سره زه په جیل کې مولا وم په انګریزانو عربیانو سره پیلټ وم ښه د انګریزانو عربیانو سره پیلټ وې واه او بیا د هغوی انجینر او پولیس هم پاتې شوی یم د کابل میرزا هم پاتې شوی یم زبردست د روسو سرویر پاتې شوی یم روس کې سرویر وی ښه ډېر ښه هلکه دا خو ته دنیا دې په کتلې ده انډیا کې اول سیر پاتې شوی وم نو ډېر هنر والا سړی وم خو نن یې ویشتم نه نو سیشنجج ولې ایستې تا ورته وایې نه چې زه خو د ډېر د دنیا مې چاڼ کړې ده یو څه د ماماګانو کیسونه ور باندې وې ماما دې وهلی دی او تا وهلی و داسې یې وې نو وبه نو نو ولې تا ته پته لیونی نشته وم پته راته نه لګېده ښه لکه په لیونتوب کې دې وهلی دی په لیونتوب کې خو په دې پیسو ومه که نه یو بیا یې ښځه دې والې د جوړوی ګرځوله راباندې جیل ته خو یې نه اچولی جیل ته جیل ته دا جرنیلۍ د وختونه جیل دی او جیل دی نه نو ته جرنیل هم پاتې شوی او که نه زه په خزانه باندې جرنیل ضیاءالحق برکي کړم په خزانه رانه غلو وسټلی بیا په جیل کې بیا په جیل کې وې او لیونی هم شوم او غاښ مې هم ځان له مات کړم او نو ته خو هم چې کم دی نو سیاستدان نه پاتې شوی ولې نه زه سیاستدان یم او په ما ډېره سخته ګرپې ده وس دا ځای راته جدا کړو دا ځای وي چې د دې نه به نه راوړو داسې نو ګرپې ده راباندې او ته داسې په غټو پوسټونو هم پاتې شوی او که نه وزیر اعلی پاتې شوی د کومې وزیر اعلی او د پنجاب وزیر اعلی مو په نګران کې ښه مزې مې کړې وې 2-3 میاشتې که نه په نګرانو کې شهباز شریف په خپل سیټ کېنولم ما ته یې زه راځمه خو په خپله وتښتېدو ګریبتاري وپس او ته یې په خپله سیټ باندې ته کېنولې جو زه معلوم شوم چې ما چرس کله په کورسۍ ناست شوم وایي یا غټ خټان خلک رانستو چې ویل کوي د یاد کورسۍ په ځای د چرس نیولي جو بیا جو وایي نوم لاړ شوې کور ته چې دلته رالم جو وایي نوم